انس بن مالک رضی الله عنه صحابي دی معمول به دو چې کله به کور کې په خپل قرآن شریف ختم کړ خپل اهل عیال به راجمع کړل راځي په شریک باندې دعا غواړو مانن قرآن شریف ختم کړی دی د قرآن د ختم نه پس دعاګانې قبلي دا علماء کرام زموږ ستاسو خیرخوا دي دوی چې د ماشومانو ته دا 10 سپارې قرآن ختم کړي نو زما محترمو د اخري 3 سورتونه ورته ویلي شي او د سربندي ورته کولی شي په سر ورته د شفقت او د برکت داسې وښودی شي دعا ورته کولی شي او زما محترمو مونږ تاسو به محروم پاتې شئ دوی په دومره مبارک مجلس کې مونږ د شرکت دعوت راکړ زما محترمو مونږ تاسو ځان سره په دې مبارک مجلس کې شریک کړو الله دې دې په علمونو نورو کې برکات نازل کړي الله دې ترقی نصیب کړي او الله پاک دې زموږ تاسو په زړونو کې د خپل علماء کرام او مدارس او داسې مجالس او قدردانی پیدا کړي زما محترم حدیث کې راځي علیکم بمجالسه العلماء د علماء مجالس ته ځئ د دې په صحبت او مجالس کې ناشته کوئ د دې په صحبت او مجالس کې حاضری کوئ اتبعوا العلماء د دې علماء تابعداري کوئ فانهم سروج الدنيا ومصابيح الاخره ځکه عالم په دنیا کې نور دی د آخرت ستوري لږ ساعت پس په انور پریوزي کې بجلی دی یو پی ایس جنریټر او بیټری دی لاټین دی لیونی نو موږ تاسو په دې مجلس کې ناس یو بل برته نه ښکاري تیاره براشي د دې ځای چې باروځي دا سړک بدلته نه ښکاري کم د به نه ښکاري بریکر به نه ښکاري بیړۍ به نه ښکاري دیوال به نه ښکاري د خپل کور دروازه به نه ښکاري کور کې به راته خپل بچي نه ښکاري کټ بستره نه ښکاري دا ولې نور پرې وتیاره راغی حدیث کې راځي د کائنات نور د عالم دی الله مک عالم ختم شو مدرسه بند شو دا چې د جهالت یاري براشي چې مونږ تاسو ته یو بل نه ښکاري مونږ یو بل نه پیژنو دا به نه پیژنو دا مې پلار دی دا مې مور ده دا مې تره دی دا مې چاچی ده دا ماما دی مامی ده جایز دی ناجایز دی حلال دی حرام دی دا د جنت لاره ده دا د جهنم لاره ده دا د الله او د الله د رسول د اطاعت لاره ده او دا د نفس شیطان د خواهشاتو د اتباع لاره ده دا لاره جنت ته تللی دا لاره جهنم ته تللی دا تمیز به ختم شي الله مکه عالم ختم شو مدرسه بند شو د خپل علماء سره کلک ربط ساتو تعلق ساتو مینه محبت ساتو اهل القرآن اولیاء الله دا قرآن ولد الله دوستان دي د دې نسبت د الله د کلام سره دي دا د الله دوستان دي فمن عاداهم فقد عاد الله ومن والاهم فقد والى الله دې سره دوستی الله سره دوستی ده او دې سره دشمنی الله سره دشمنی ده اکرمو حملة القرآن د دې قرآن والو اکرام کوي د دې قدر کوي عزت کوي احترام کوي فإن من أكرمهم فقد أكرمني چا د دې کرامو که زما اکرام یو ومن أكرمني فقد أكرم الله چا زما اکرامو که د الله اکرام یو الا فلا تنقصوا حقوقهم خبردار د دې په حقوقو کې د کمی ونشي زما محترمو علماء سره مینه ساتو محبت ساتو علم دا بهترین عمل دی دا افضل عمل دی علم دا الله صفت دی دا د پیغمبرانو وراثت دی دا رڼا ده دا هدایت دی د دین هر شعبه د علم محتاج ده پیغمبر علیه السلام یو ځل د جبرائیل علیه السلام نه تپوس وکړ ای الاعمال افضل لامتی زما د امت لپاره افضل عمل کوم یو بهترین عمل افضل عمل جبرائیل علیه السلام ته فرمایل العلم عالمان دي جوړ علم ته یو عمل نه رسي د دین هر شعبه د علم محتاج د علم رڼا ده نور دی هدایت دی د پیغمبرانو وراثت دی ثم ايا جبريل اے جبريل دی پس بیا کوم عمل افضل عمل دی بهترین عمل جبرائیل علیہ السلام فرمایل زیارت العالم د عالمانو زیارت کوا خدمت کوا مینه کوا محبت کوا تعاون کوا ښېګړې کوا د دې په صحبت او مجالسو کې ناشته کوا دا ستاسو لپاره بهترین عمل دی او دا ستاسو لپاره عبادت دی حدیث کې راځي کون عالما عالم جوړ شه او متعلما طالب العلم جوړ شه او مستمع د دې خلکو اوریدونکي جوړ شه او خادمه خادم جوړ شه ولا تكن خامسه پنځم جوړ نشي هلاک بشي پنځم څوک دی والخامسه ان تبغض العلم واهله پنځم څوک دی چې عالم بدی شي مدرسې بدی شي
طالب علمان بدی شي د مسجد امام بدی شي قاری صاحب بدی شي او د قاری صاحب شاګردان بدی شي دا پنځم جوړېدل دی الله دې موږ تاسو د پنځم جوړېدو نو سره زما محترمو د خپل علماء سره مینه ساتو محبت ساتو سراج امتک فی الدنیا والآخرة استاد امت د پر دیوا لاټین هدایت رڼا په دنیا آخرت کې عالم دی طوبى لمن عرفهم واحبهم خوش قسمت خلک هغه دي چې علماء کرام یو پیژندل دي سره مینه وکړه والویل لمن انکرهم وابغضهم ومقدس مکه بد قسمت خلک هغه دي چې علماء کرام یو نه پیژندل بلکې د علماء کرامو مدارس سره بغض وکړو عداوت وکړو کینه وکړه نفرت وکړو دا بدترین خلک هر عالم به د سر تاج ګڼو هر مدرسه به د هدایت مرکز ګڼو او د مدرسې طالب علمان دا به جنتیان ګڼو زما محترمو د دې ډېرې فایدې دي یو فایده دا ده مولانا محمد عمر پالنپوري رحمت الله علیه به فرمایي د کوم پلار د علماو سره مینه ده مدارسو سره مینه ده طالب علمانو سره مینه ده د خپل مسجد د امام او قاری صاحب او د هغه شاګردانو سره مینه ده د دې پلار په بچو وسو کې به الله حافظان علیمان پیدا او د کوم پلار چې علماو سره نه لګي نه دي خوښ مدارس نه دي خوښ طالب علمان نه دي خوښ د محلې د امام سره روانه ده قاری صاحب بدی شي د هغه شاګردان بدی شي د دې پلار زړه به غواړي چې کور کې مې حافظ عالم پیدا شي د دې پلار په لس پوسټه کې به حافظ عالم نه پیدا کېږي دا نعمت الله بے قدر نه ورکی دا ډېر لوی نعمت دی دا بهترین عمل دی ستا بچی چې د پیغمبرانو وارث الله جوړوي زما محترم موږ تاسو به د خپل علماو سره مینه ساتو محبت به ساتو تعلق به ساتو زما محترمو دا علما دا د پیغمبرانو وارثان دي دوی سره به مینه کوو مدارسو سره به مینه کوو دا د مدرسې طالب علمان دوی سره به مینه کوو حدیث کی راضی من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر المتعلمين تاسو کې څوک هم دا خوښي چې په دنیا کې راته جنتیان ښکار شي د جهنم نه آزاد خلک نو دې د قران د زده کړې طالب علمانو ته وګورئ دا ټول جنتیان دا د جهنم نه آزاد خلک فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف الى باب عالم الا قد كتبه الله له بكل قدم عباده سنه زما دې قسمی په غزاد د چا قبضه کې زما ساده طالب علم چې د کور نه روان شي مسجد مدرسې ته راځي د قران د زده کړې لپاره او دا واړه قدمونه لري په هر قدم ورته د یو کال د نفلي قبول شوي عبادت ثواب ملایوي دا ستاسو ماشومان دي دې کې څه ماشومان د قران حافظان جوړ شو د چا په ناظره ختمونه دي تاسو له تاسو کوم دی په دغه زمانه نه روان او روزانه به مدرسې ته راتلل دا واړه قدمونه او په هر قدم د یو کال د نفلي قبول شوي عبادت ثواب دا ماشومان خو نابالغ دي معصوم دي بې ګناه دي بې خطا دي غیر مکلف دي دوی خو سره ملامت شته نه دا به کوم ځای لیکل کېدل دا د مور پلار په ملامو کې لیکل کېدل څومره اجرونه ثوابونه تاسو وګټل وبنا له بكل قدم مدينه في الجنه فيو قدم جنت کی پورا خار جوړیږي ويمشون على الارض والارض تستغفر له بس مکه د ماشومان رواني فرشتي راځي وزري ورته وړي تاسو څومره خوش قسمت یې دا د مدرسې برکت دی او دا د علماء کرامو برکت دی تاسو کې د روزانه د رحمت فرشتي راځي او دې ماشومان تخپلي وزري وړي دا محله څومره مبارکه ده تاسو د لارې کوسي څومره مبارکي او استاد بچی هر قدم سره د ازمکه عجیب دعا کوي ويمشون على الارض والارض تستغفر له پس مکه رواني د ازمکه دعا کوي الله دې توبخي الله دې استامو بلاد وبخي الله دې استو استاذان وبخي وشهدت الملائكه بانهم متقاء الله من النار اسمانونو کې فرشتي گوي ورکي دا د جهنم نه آزاد کړي دي دا جنتیان دي د دې دعاګانې قبلي تعلیم الصغار يدفع غضب الجبار د ماشومان دا سبب د الله غصه سره کله چې په یو کې علاقه باندې الله د عذاب فیصله وکړي د عذاب اراده وکړي جرایم دي ګناهونه دي نافرمانی دي فحاشي ده اوریانی ده بېحیایي ده د الله احکامات ماتېږي د پیغمبر اسلام طریقې ماتېږي خلک دین ته سپک ګوري الله غضب کې راشي غصه کې راشي او فیصله د عذاب او ګوري دغه کلی علاقه کې مسجد دی مدرسه ده مکتب دی جامعه ده
ماشومان را جمع شوي دي قاري صاحب ورته قرآن ښيي او ماشومان په دې وړو ژبو د الف با تا وازونه کوي ناظره وایي قاعده وایي حافظان جوړېږي حافظان دور کوي الله چې دې ماشومانو ته وګوري د دوی دا وړې وړې خولې او دا وړې وړې ژبې او دا د الف با تا وازونه او دا ناظره او دا قاعده د الله د کلام تلاوت او ټول ماشومان دي معصوم دي بې ګناه دي بې خطا دي غیر مکلف دي نابالغ دي الله چې دې خلکو ته وګوري غصې سړه شي ارادې بدلې شي او د کلي علاقې نه عذاب واپس زموږ مسجد مدرسه آبادوي موږ تاسو به آبادي په موږ به عذابونه نه راځي زما محترمو خپل مساجد مدارس به آباد ساتو د خپلو علماو سره او د خپلو مدارسو سره به کلک ربط تعلق ساتو مینه محبت به ساتو او نیت وکړو زما محترمو په بچو کې به حافظان عالمان پیدا کړو دا به زموږ ستاسو لپاره صدقه جاریه او د آخرت توښه بچی سکول ته لیږل کالج ته لیږل یونیورسټۍ ته لیږل ګناه نه ده بچی نه ډاکټر جوړول ګناه نه ده موږ چې بیمار شو چا له ځو ډاکټر له ځو هسپتال ته ځو د بچی انجینیر جوړېدل ګناه نه ده موږ چې د مسجد مدرسې نقشه جوړو څوک یې راته جوړوي انجینیر یې جوړوي او د ملک صدارت وزارت خاني نوابي ډاکټري انجینیري دا ټول د دنیا نسبتونه دي جایز دي او دا د دنیا بې وفا نسبتونه دي مرګ سره به ختم شي د صدر صدارت به مرګ سره ختمېږي د وزیر وزارت به مرګ سره ختمېږي د ډاکټر ډاکټري به مرګ سره ختمېږي د انجینیر انجینیري مرګ سره ختمېږي د خان خاني به خاورې کېږي د نواب نوابي به ختمېږي د یو کس زر ګیره به جایداد دی او دی وفات شو دا نسبت خاورې شو او د کوم ماشوم چې نن قرآن کې پس کړي تاسو نه تپوس کوم دا په مرګ باندې ختمېږي دا د دنیا عزت دی دا د قبر عزت دی دا د میدان محشر عزت دی دا د دې عزت دی دا د مور پلار عزت دی دا د ټول خاندان عزت دی دا د ټول امت عزت دی نو زما محترمو په دې مدارسو کې چې دا کوم نسبت حاصلېږي دا وفادار نسبت دی دا د دنیا او د آخرت عزت دی خپلو بچو کې د قرآن حافظان پیدا کړي عالمان پیدا کړي مرګ سره د دنیا ټول نسبتونه ختم شي تجرد من الدنيا فإنك إنما سقطت إلى الدنيا وأنت مجرد ځان د دنیا نه مجرد او خالی کا څنګه چې موږ مجرد او خالی لاس راغلي داسې به خالی لاس قبر ته إنكم تحشرون يوم القيامة هباتا عراتا غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد ستاسو حشر بکیږي سرتور سر پیغ لکړي په تن بربند څنګه چې موږ دنیا ته راغلي داسې به قبر ته معصوم چې د مور نه پیدا کېږي سرتور سر پیغ لکړي په تن بربند او د دنیا کې او یا 30 کاله ژوند تیر او د ملک صدر وزیر اعظم ته جوړ شو دې چې وفات شي خپل کمیس قبر ته وړي شي دا کمیس په دنه خپل بچي وباسي او چې نوزي کینچي راوړي ویشته ځکه دوکه ده الله فرمایي کبیت العنکبوت دا دنیا د جوړاګي جال ده دا غرور دا د دوکي کور دی متاع قلیل دا لکه شان پیدا ده لعب ولهو دا لوبي ټوکي جناح بعوده د ماشي وزر دی کسل زائل خطیدون کې سوري دي احلام نوم دا د خوب لیدل دي د دنیا په اړه حقیقت ستنه ټول شیزونه د نه پاتې شو ټول نسبتونه ختم شو دا قرآن د دنه څوک نشي اخلاقوي دې سینه کې د دې حافظ قرآن موجود دی د الله کلام دی دا قرآن د سره قبر ته روان دی دا د قبر حسن دی جمال دی عزت دی زینت دی دا د ټول قبرستان عزت دی دا په دې ټول لحد کې رڼا ده د قبر خو دې د جنت باغ او چې کوم قبر کې حافظ قرآن دفن شي الله دې قبر ته حکم وکړي الله تأکل لحمه د دې انسان جسم به نه خوري کې دې سینه کې زما کلام پروت ځمکه ورته وایي الله زه به څنګه خوري کړم ما ته پته ده چې ستا کلام په دې سینه کې موجود دی ځمکه حفاظت کوي او بیا د دې حافظ قرآن د قبر نه ګیر چاپېره اووه قبرونه د جنت باغچې شي دا چې یو حافظ قرآن کوم قبرستان کې دفن شي دا د قبر عزت دی دا د میدان محشر عزت دی ستاسو د بچو نن دلته دستاربندي ده علماء کرام تشریف فرما دي او مزیدار مجلس جوړ دی ستاسو د بچو دستاربندي وشوه او دې علماء کرامو ورته په سر د شفقت او د برکت لاس کې تاسو ټول ورته ګورئ داسې یوه ورځ را روانه ده چې ستاسو د کلي علاقې مسلمانان بني د آدم علیه السلام نه واله قیامته پورې دا ټول انسانان به موجود دي او ستا دا بچي به د الله په عدالت کې پیش شي او دته به وویل چې مور پلار دې راوغواړه او خلک به پسکېږي کاش چې زمونږ بچي هم د قرآن حافظ وي
او دې مور پلار ته الله د عزت جامې ورواچي او د عزت تاجونه نور به مقابله نشي کوي دا د مور پلار د ستربندۍ د عزت دی د شرافت دی او بیا به دته وی چې د خپل کور خاندان لس هغه پاخه جهنميان د چا بارکه چې فیصله د جهنم شوی دا شفاعت او قوزان سره جنت ته وو اقرا ورتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا قران وایو د جنت په درجو ورخیجا ساخري مقام هغه ذکر چې وناس تورس بل روایت کې راځي بچی ته ویل چې قران وایا او مور پلار ته ویل چې تاسو د جنت په درجو ورخیږي دغه بچو سره کوالي مور او پلار کې د دې دوه روایتو تطبیق زموږ علماء کرام تاسو کوي بچی به قران وای په خپل د جنت په درجو ورخیږي مور پلار به د جنت په درجو ورخیږي تاسو اخیری مقام هغه ذکر چې وناس تورس ولو بچو کې به د قران حافظان پیدا کړو ولو بچو کې عالمان پیدا کړو اذا اجتمع العالم والعابد للصراط عالم وعابد في كل صراط تورسي قيل للعابد ادخل الجنه وتنعم بعبادتي دي عابد ته وی چې کل صراط باندې وړه هغه جنت ته استاد عبادت او جزاء سره وتا ته جنت کې ملاوي وقيل للعالم كيف هنا عالم تبوي چې کل صراط باندې ودرېګا واشفع لمن احببت فانك لا تشفع لاحد الا شفعت فقام مقام الانبياء کل صراط باندې ودرېګا شفاعت شروع کا ستاسو سوکم خوخي او دې جنت ته وتر غواړي تاسو انکار نه کیږي د پیغمبرانو په ځای کې ودرېږي او د یو عالم په شفاعت با د اسمان د ستورو برابر خلک جنت ته روان نیت وکړو ان شاء الله په کور کې کم از کم یو حافظ عالم په پیدا کړو ان شاء الله زما محترم او د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل ده کورونو کې موجود ده انارینو د زنانو ضرورت زیات دي تاسو وګورئ د جمعې بیان اورئ د اختر بیان اورئ د جوړې جرګې بیان اورئ د جنازې بیان اورئ د قبرستان بیان اورئ شب جمعه کې بیان اورئ اجتماع کې بیان اورئ داسې دستاربندۍ پروګرام کې بیان اورئ زنانه د کور په چار دیواره کې قید ناستې دي بار راوتې نشي للمرأة سطران الزوج والقبر د زنانو د پاره دوه پردې دي یا خاوند دی یا قبر دی غبار راوتې نشي ناقصات العقل والدين زنانه د عقل او دین په اعتبار سره کمزوري دي شیخ حسن جان صاحب نور الله مرقده فرمایي د هر خزي عقل د خاوند د عقل نه 50 ګرام کم دي عقل هم کمزوري دي دین هم کمزوري دي پرده فرض د بار راوتیم نشي د امت نیمه حصہ د زنانو په شکل ده د دوی تربیت هم ضرور دي نو زما محترمو زنانو کې به معلمان پیدا کړو او ډیر مسائل د زنانو مخصوص مسائل داسې دي چې مولوی صاحب د جمعې په بیان کې تاسو ته نشي بیانوي ابا زنانو ته بیانوي زما محترمو زمون په دې مړو ژوندو کې اکثر رسمونه رواجونه دا زنانه کې نارینه د دین نه خبر زما محترم او خواران خبر نه نو څنګه چې وی عالم جوړې دي چې د سیدور معلمه جوړې دي نو په بچو کې ان شاء الله عالمان حافظان پیدا کوو وخت ان شاء الله اوس چې بچو نه حافظان عالمان جوړو کوم کوي سکول تا کالج ته یونیورسيټي ته کوم ځای ته ویلي مدرسې ته ویلي زمون تاسو بچی چې عقیده زده کوي نو مدرسه کې به زده کوي عبادت زده کوي په مدرسه کې به زده کوي اخلاقیات زده کوي په مدرسه کې به زده کوي معاملات زده کوي دا په مدرسه کې زده کوي معاشرتي زندگی زده کوي دا په مدرسه کې زده کوي نو باطل قوتونه تاسو له مدرسې جوړې کروانې کړئ باطل قوتونه په یو پیج کې ټارګټ مسجد دی مدرسه دا عالم دی حافظ دی قران دی اسلام دی مسلمان دی هغه خو د سپیسیفیکونه مخاطبي او زمون د ملک په حکمرانان سړک جوړي ویړې جوړي نیر جوړي سکول جوړي کالج جوړي یونیورسيټي جوړي هسپتال جوړي بجلی راولي کیس راولي دا ته وایي چې کې مسجد او مدرسه جوړه دا کاربین نه زما محترمو چې موږ تاسو د بچو نه حافظان عالمان جوړو مساجد بم جوړو مدارس بم جوړو او دا به خپل جنت کور ګڼو من بنا لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه چا مسجد جوړ کړه او د جنت کې کور جوړ المساجد مجالس الانبیاء مساجد د پیغمبرانو د ناس کې زین دي زما محترمو مساجد مدارس بم جوړو مالی جانی قربانی وکړو
او دا به د خپل جنت کور ګڼو. کله چې د انسان نیټه پوره شي، د رزق دانې ختمې شي، اوبه ختمې شي، هواګانې ختمې شي، ملک الموت فرشته راشي، نو که د انسان د آخرت کور جوړ کړی دی، دته سلام وکړي السلام علیک یا ولی الله قم فاخرج من دارک التي خربتها الى دارک التي امرتها. اے د الله دوست السلام علیک، را پاسه د دنیا دا کور خو دې جوړ نه کړ، خو نن دې د آخرت آباد کور ته بوځم، داسې کور چې د مخکې نه جوړ کړی دی ډېر په خوشحالۍ او ملک الموت په اسانتیا روح د ده نه قبض کړي. او کوم ته چې د دنیا بنګله جوړه کړې ده او د نه مرګ ير دی، قبر ير دی، آخرت ير دی، جنت ير دی، جهنم ير دی، الله ته ير دی، او د غفلت په خوب باندې دلی او نفس شیطان د خواهشاتو په اتباع کې ژوند تېروي. اچانک د ملک الموت فرشته چې راشي درته وایي یا عدو الله، ای د الله دشمنه، قم فاخرج من دارک التي امرتها الى دارک التي خربتها. را پاسه دې کور نه دا کور جوړ، دا به د همیشه اوسېدو کور نه دی، او نن دې داسې کور ته بوځم چې دې په خپله روان کړی. نو زما محترمو، ځان له به په ژوند باندې د آخرت کور جوړو، قبر به ځان له د جنت باغ جوړو، د خپلو بچو به صحیح تربیت کوو. ما المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص. د انسان قبر ته لاړ شي، د دې مثال داسې دی لکه یو سړي اوبو کې پرېوته او ډوبېږي، اوبو کې یو کس ډوبېږي، هر څه ته لاسه شي، وښو ته، کپړې ته، ډکي ته، پلاستیک ته، چې یاره زه د ډوبېدو نه بچ شم. دقسې انسان قبر ته لاړ شي، د ژوندو د عمل محتاج دی، په انتظار دی د پلار، د مور، د رور، د خور، د ښځې، د بچو، د ګاونډي، د دوست، د خپل سب، د ملګري. کېدای شي وریاد څه دی، یو دوه رکعته نفل راپسې تلاوت راپسې وکړي، ذکر وکړي، استغفار وکړي، دعا وکړي، صدقه وکړي، خیرات وکړي، او د دوی په دې لږ عمل باندې زما بیړه پار شي. دغه ځای ته مونږ تاسو ټول روان مسافر یو. څومره خوش قسمته وي چې نن یې بچي د قرآن حافظان جوړ شو. په ناظره کم ماشوم قرآن ختم کړ، حدیث کې راځي د مور پلار مخکیني ټول ګناهونه الله معاف کړي. دا څومره د خوشحالۍ خبره ده. بچی دې د قرآن حافظ شو، دا ستا دپاره د آخرت توښه شوه، او دا ستا دپاره صدقه جاریه شوه. نو زما محترمو، مساجد مدارس به جوړو، دوی سره به تعاون کوو، ښېګړې به کوو، مینه محبت به کوو، او ذهن کې به دا ساتو دې سره زموږ مال کمیږي نه، دې سره به نور زیاتېږي. یمحق الله الربا ویربي الصدقات. سود سره مال ختمېږي، صدقې سره زیاتېږي. علي رضی الله عنه له یو کس راغی، د الله په نوم لږ سره وایي ته ودرېږه، زه کور ګورم چې کور څه شته که نه. کور ته چې لاړې، فاطمې رضی الله عنها دې تپوس وکړي کور څه شته؟ وایي نور خو څه نشته، یو شپږ درهمه دي، د وړو دپاره مېښې دي، که دا ورکړې. وایي د وړو سره به بیا ټولو د الله نوم یې راته اخیستی، د الله د نوم خیال ساتم. هغه شپږ درهم یې راوړه، ساحل یې ورکړه، هغه لاړه. دې د کور مخې ته ولاړ دی، یو سړی را روان دی، اوښکې د پړي د نیولې د روان کړي. د دې تپوس وکړو کوم خوا ځې؟ دا اوښ خرڅومه. وایي په څو یې خرڅې؟ وایي په 140 درهمه. وایي بس زما شو دې ونه پورې وتړه، داسې زه پیسې درلېږم. هغه اوښ ونه پورې وتړه او روان شو. لږ ساعت پس بل سړی راغی، سلام یې وکړ، تپوس یې وکړ د اوښ د چا دی؟ دا د علي رضی الله عنه. هغه سره میلاو شو، د اوښ خرڅوی وي او خرڅومې. په څو یې خرڅې؟ په 200 درهمه. بس پیسې وشمارلې، ورکړې، اوښ یې روان. دې لا کور ته نه دی تللی، 140 یا مالک ته ولېږلي، او شپېتې کور ته راوړې، فاطمې رضی الله عنها له ورکړه. ورته وایي دا چېرته دی؟ شپږ خو د وړو دراهمو هلې سوالګري له ورکړه، او ما له دې شپېته راکړه. عجیبه جواب یې ورکړ. وایي فاطمې ته اورېدلې نه دي؟ الله قرآن کې فرمایي من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. چا یو نیکي راوړه، په 10 چنده به بدله ورکړو. مطلب دا په اخلاص چا یو راکړه، زه به 10 ورکړم. تا شپږ ورکړې، الله شپېته درکړي. ته به په مسجد مدرسه د الله په دین د الله په لار کې یو لګې، الله به 10 درکړي. ته به 10 لګې، الله به 100 درکړي. 100 لګې، 1000 به درکړي. 1000 لګې، 10,000 به درکړي. 10,000 لګې، 1,00,000 به درکړي. ومن اصدق من الله قیلا ومن اصدق من الله حدیثا. د الله نه رښتیا خبره د بل چا کېدای شي؟ هره خبره یې حق او سچ ده. نو زما محترمو، خپل مساجد مدارس په تعمیر او اعمالو باندې آباد ساتئ. وغم انشاءالله الله دې په دې ټولو خبرو د عمل کولو توفیق راکړي، او زموږ ستاسو د حاضري دې الله قبوله کړي. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.